په ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د پاکستاني پوځ او اسلامي امارت ترمنځ سخته نښته پیل شوې ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. سرچینې وایي چې د پاکستاني پوځیانو او اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو ترمنځ د بجاور او کونړ ترمنځ په ډیورنډ کرښه سخته نښته پیل شوې چې اوس هم دوام لري. د سیمې امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دا نښته د شنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستاني ځواکونو په ډیورنډ کرښه ازغن تار لګولو غوښتو او د افغان سرحدي ځواکونو له دې کار منع کړل. سرچینې وایي چې د ازغن تار لګولو په معامله دواړو خواو یو پر بل نه تر ډزې پیل کړي دي. پاکستاني امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي په سمدستي توګه له دې نښتې د مرګ ژوبلې په اړه کومه اطلاع په لاس کې نه لري، خو وایي د دواړو خواو لوړ پوړو چارواکو د نښتې ودرولو لپاره یو بل سره تماسونه نیولي دي. تر دې وړاندې هم د افغانستان او پاکستاني پوځ ترمنځ په ډیورنډ کرښه اغزن تار په معامله څو وارې نښتې شوي چې دواړو خواو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د پاکستان پوځ له تیرو څو کالونو راهیسې له افغانستان سره پر خپله پوله د اغزن تار لګولو کار پیل کړی چې وایي تر 90% زیات کار بشپړ کړی دی. د افغانستان تیر او اوسنی حکومت د اغزن تار لګولو د دواړو غاړو د ولسونو د جلا کولو سبب ګڼلی، خو د پاکستان پوځ وایي دا کار یې یوې بلې غاړې ته د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په خاطر کړی دی. په کال 2022 کې په 19 دسمبر اسلامي امارت ننګرهار ولایت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په پوله لګول کېدونکی اغزن تار خپله ولکه کې اخیستی و او خبرداری ورکړی و چې نور تار باید ونه غځول شي. په 10 دسمبر ورته پیښه نیمروز ولایت کې هم تکرار شوې وه. په دې وروستیو کې په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې او انځورونه لیدل شوي چې افغان سرتیري په ډیورنډ کرښه هغه اغزان تارونه راغونډوي چې د پاکستاني پوځ لخوا په دغه پوله لګول کیږي.